د پاکستان حکومت له لوري افغان کډوالو ته د وتلو له ضرب الاجل څو ورځې اوړي. راپورونه ښیي چې له دغه هیواد د افغانانو په زور ایستلو عملیات چټک شوي. هره ورځ له ګڼو اندېښنو او ستونزو سره زرګونه کورنۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستنیږي. نن د همدغو کډوالو د ستونزو او اندېښنو په اړه له مېلمنو سره خبرې کوم. سلامونه، وخت مو په خیر. زه عبدالرقیب سایل یم او تاسو د پژواک لیدلوري خپرونه ګورئ. په بحث کې مېلمانه را سره دي د چارو شلونکی قاضي نجیب الله جامع صاحب، د حق او عدالت ګوند مشر ډاکټر موین ګل سمکنی صاحب او د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي صاحب را سره مېلمانه دي. مخکې له دې چې بحث ته ور وګرځو، لومړی د ځینو راستنو شوو افغان کډوالو نظرونه اورو. کوم د کاټو والا چې هغو سره نیول، هغو سره هم بدتمیزي کېده. دا بدتمیزي کېده، کاټونه ورته پرې کول، پیسې به یې پرې اخیستلې، په جیل کې زنانهو سره ماشومانو سره بندي کول، چا سره پیسې به ورکول، که چا سره اوس هم پاکستان جیلو کې پراته. دکانداران مشکل سره مخامخ، هوټل والا له مشکل سره مخامخ، هر سم په نیمای بیه باندې خرڅ کړو. پاکستان د چې کار وکړي چې هغه بل ورور له ورور سره نه کوي. په لاره کې ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي. شهر ځګې ګاډی موږ نه ودروي، مهاجرونه پیسې اخلي، بېوسه خلک یې چې ورسره چې شی ووایه ولا زه تاڼې ته بوځم. هر څه سامانونه همداسې رانه ضبط شوي دي. څه رانه دغه کباړ څه خاورو لاندې سول. د کباړ کاروبار مو په نیمه کباړ بیه څه پاتې شوی رانه ورسم خرڅ کړی چې کوم د خرڅانو هم خرڅ کړی او کوم څه نو خرڅ هغه پاس شوی رانه. ښځې په زندانو کې واچولې وروره ګوله، بس هلته پراته دي ماشومان په جیلو کې. ولې تا ته کومه ګناه رسولې ده؟ صحیح ده، داسې ورته وایه بار که زه وروره. نو دې ته دې څه هغه داسې وروره ته دا راخلې اسلام آباد کې یا په بل ځای کې ته دا په بندیخانه کې اچوي. ولې؟ چیمی کیرینا پوته شول، کاروبارم پوته شو، هر ټول یې موږ نه ختم کړو. هېڅ شی نه راخړل، دغسې واستي په ګیرۍ چاپېنده وواله ویاستي. سیدو لوی خوله 15 خوله هغه مې کړی وم زیره، همین ما ټوله پوته شوه. بازور میامد شب چاپو میزد، از خانه شب بازور میکشید میبود بالا میکرد. 50,000 بگی 30,000 بگی 40,000 این پیسه بود میگرفت میگه بره علاج کنه. اگه پیسه میدادم اگه نمیدادم ظاهر جیل میبود، بند میکرد. چی می پاتې شوي دي، کاروبار مې هلته پاتې شوی دی. دوه داسې زامن مې پاتې شوي کله داته سیالم کې راغلي کاکا د ښځې د اسلام دا ټوله بندیانې دي، کوچنیان بندیان دي. زندګي یې ګرده د اسلام د خرابه کړې ده د افغانستان. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره. سمکنی صاحب، څه مو ولیدل؟ افغان کډوال ولې په داسې وضعیت کې افغانستان ته په جبري توګه راستنیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته میلمنو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې دردونکې وه دا ټوله هر هغه څه چې بالاخره د یوه انسان سره کېږي چې ته په یوه ځای کې ژوند زندگی پیل کې پیسې وګټې، یو څه لاسته راوړې، اولاد یا په ښوونځي کې وي یا په پوهنتون کې وي، هغوی ټول سره ګډوډ شي او بالاخره د په داسې شکل د خپل هیواد نه وباسي لکه یو تروریست یا لکه یو مجرم. دا ډېره بده صحنه ده. دا ولې؟ نو ګورئ چې د نړیوال امپریالیزم
هغوی د ځان دپاره په نړۍ کې جګړې جوړوي چې تر څو دوی پکې سیاسي او اقتصادي مسایل مطرح وي. لکه جګړه که نه وه هغه کارخانې او فابریکې چې اصلاحي تولیدوي نو چیرته به یې خرڅ کړي، یعنې د ځان دپاره د بازار موندنې هڅه هم کوي. نو ورسره جوخ بیا جغرافي دي، موقعیتونه دي په نړۍ کې. دغسې جغرافي لکه د افغانستان چې دی هغه ډېره مهمه ده د جنوبي اسیا او د مرکزي اسیا او د اروپا د وصل دپاره. پاکستان څه غواړي په دې پریکړې او په دې جبر باندې ترلاسه کړي؟ خو که پاکستان ته موږ پام وکړو، هغه یو ملک دی چې د خپلو ګټو ته په کتو سره د خپلې پالیسۍ جوړوي. نو دوی په هغه وخت کې چې افغانانو ته اړتیا وه چې دوی باید د روس په مقابل کې وجنګوي، دوی وجنګول، د دوی په سر باندې ډېر څه امکانات ترلاسه کړل پاکستان. اوس چې دوی خپل هدف ته ورسېدل، اوس په دا وخت کې څوک بله پروژه نه ورکوي د دې دپاره چې د دوی په سر باندې ګټه وټه وکړي، نو دوی نه غواړي، نور غواړي چې خپلو هیوادونو ته دا خلک ستانه کړي. دوی اقتصادي او سیاسي او نظامي ژوند ته په کتو سره نو دوی هم واکدارانو به تر پاوز چې صلاحیت اوس د پاوز په لاس کې دی، دغې پرېکړې ته به رسېدلي وي چې بالاخره افغانان باید هېواد پرېږدي سلامت. نو دا د دوی پرېکړه ده. ډېره مننه. جامع صاحب، تاسو فکر کوئ چې افغانان ولې په دغسې وضعیت کې چې په ویډیو کې تاسو ولیدل او له دې په بد وضعیت کې چې هېڅ نه انځورېږي، ویډیو یې نه اخیستل کېږي، افغانان له پاکستان نه راشړل کېږي؟ مننه. سلامونه تاسو ته سل صاحب او درنو د بحث کړنوالو ته لیدونکو ته. د پاکستان جبر، ظلم، وحشت او غدر له افغانانو سره نوی نه ده. دا په الفاظو کې رښتیا هم د راټولېدو وړ نه ده. پاکستان د خپل تاریخ په امور باندې له افغانانو سره ظلم کړی ده، وحشت یې کړی ده. نه له شهید سردار محمد داود خان سره درشلن کړی، نه له وروسته حکومتونو سره، نه له مجاهدینو سره. په همدغه کابل کې مجاهدین سره بیل کړل او د انګریز د ایل او بیل پالیسۍ پرې وکارول. له اسلامي امارت سره یې ما اول ځل هم خیانت وکول. د زیب صاحب کتابونه او دا چې زیب صاحب وایي چې په پاکستان باندې یو ساعت لپاره باور کول عاقلانه نه ده، او یا چې وایي کله ګونتنامه ته زه پاکستان څخه راغلي افغان بندیان رالو، ویل چې اوس موږ دارالاسلام ته رالو له دارالکفر څخه. دا واضح تحلیل ده. پاکستان زموږ ملت تحلیل کړی، ضرور نه ده چې زه من حیث شنونکی یا سختوال، من حیث واکمن، هر څوک که پرون دي که نه دا تحلیل کړو. که بیلګې په توګه باندې دا صحیح ده چې دا غیر قانوني ول. اول خو قانوني کډوال نیولي، وهلي دي، ټکولي دي، هغه پی سي آر ده او هره بلا کار چې ده، که د افغانستان پاسپورټ او ویزه یې شکولې ده. ښه چې دا کوي نو زندان ته یې ولې اچوي، له مور څخه یو ماشوم ولې بیلوي، زنځیر ولې اچوي، په سپین بولدک کې یو افغان ځوان په سترګه کې ولې په کنداغ وږي او سترګې ولې ورباسي، له خلها ولې ورچکوي، تر 50,000 کالداري ولې د زیات اجازه نه ورکوي. دا خو د 60 ورځو مهاجرین نه دي، د 60 شپو 2 کال 40 کاله ستوای ما ملن پالنه کړي، 40 کاله ستا په اقتصاد کې دوی ثروت او دوی کار او دوی دا تزریق کړی ده. دا اوس د اساسو کلیپ ښکاره کوټول چې یا کور نه پاته دي یا کارونه پاته دي. دا معنا ده چې تا چې هغه د IMF قرضونه او هغه چور چې تا کړی، هغه بدلتي چې تا پاکستان له ملت سره کړی ده، هغه غواړي د افغانانو د مالونو د غصب له لارې. افغانان په کومه ازموینه کې قرار لري؟ موږ ته تاریخ ولاړ ده، موږ ته تاریخ ولاړ ده، لکه څنګه چې زموږ نیکونو ته تاریخ ولاړ. که موږ ته د اشغال په وړاندې د ازادۍ د ګټلو تاریخ ولاړو، د پاکستان په وړاندې د افغانانو راسلو په وړاندې تاریخ ولاړ. دا تاریخ دا ده چې موږ باید د افغانان په عزت سره ستانه کړو، لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په دغه برخه کې اصولي کار کړی او ترې مننه کوو. دفاع وزیر دریځونه افغاني دي، نر دي، ترې مننه کوو. په عین حال کې موږ ته دا هم پکار ده چې پاکستان او خپل دښمنان وپېژنو. زما دریځ په دې برخه کې واضح ده، ځکه زه د هېڅ چا د لوري سیاست او غوښتنو تابع نه یم. پاکستان زموږ دویم کور نه ده. په دې نړۍ کې انسان د خدای تعالی یو کور کړی، موږ ته دا کور د افغانستان په نامه ورکړی، پاکستانیانو ته د پنجاب په نامه ورکړی ده. پاکستان زموږ دویم کور نه ده او موږ باید دې کتنه کوو. پاکستان زموږ مسلم ګاونډی نه ده. په پاکستان کې یوازې له بلوڅو، پښتنو او سندیانو سره د اسلامیت پر اساس اړیکې لرو، له پنجابیانو سره چې زموږ پر سینه باندې دا دویم اسرائیل جوړ شوی ده، هیڅ اړیکې ورسره نه لرو، هیڅ اړیکې ورسره ونه لرو. موږ ته پاکستان پېژندنه پکار ده، د پاکستان د غدر سیاست، د پاکستان د تزویر سیاست، د دوه مخي سیاست. له دې کډوالو مخکې
د دوی ول د افغانستان له حکومت سره بد چلند کول ولې د پاکستان د فوز تر لومړي وزیره د بهرنیو چارو وزیره د کورنیو چارو وزیره دوی ټول آیا د افغانستان په ضد باندې یو بد تصویر چې ټوریزم تصویر دا نه تصدیق کوي سلامت دا چې د پاکستان اسلام آباد تورستي کمپنۍ هر ډول غدر او کرای جګړو ورانکاره ده امکاره ده همدانن هم په موږ باندې غواړي له نړیوال ټولنې څخه خزایل صاحب راشن واخلي. ډیره مننه کریمي صاحب، تاسو په جریان کې یاست، تورخم نه هم احوال لري، بولدک نه هم احوال لري. افغان کډوال په کوم وضعیت کې راستنیږي خپل هیواد ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او تاسو له طریقې څخه درنو میلمنو ته او ټولو ګرانو هیوادوالو ته او په ځانګړي توګه مهاجرو هیوادوالو ته چې په اجباري ډول باندې خرج کیږي سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بلې متاسفانه داسې یو بحراني حالت په تصادفي ډول یعنې په لنډ وخت کې د یو ظالمانه او غیر منصفانه فیصلې په کې رامنځته شوی چې واقعا هم د افغانانو لپاره بیا په ځانګړي توګه د مهاجرو افغانانو لپاره یو ستونزمن حالت ده. ولې خوشبختانه اسلامي امارت د خپل مسؤلیت له امله او له مکلفیت چې د خپل هیوادوالو په وړاندې د خپل هیواد په وړاندې تاسبي خپل مسؤلانه ګامونه پورته کړي دي او ټول هغه امکانات پر کار باندې اچولي دي ترڅو دغه بحران مدیریت سي او له دغو ستونزو څخه په بریالیتوب راووځو. تاسو په جریان کې یاست په ټولو اړوندو مسیرونو کې کاغه د سپین بولدک مسیر د تورخم ده او نن د پکتیکا او نورو فرعي لارو ته هم ټیمونه اماده شوي دي. یعنی په مجموع کې یو تحرک د اسلامي امارت له لوري څخه په ټولو برخو کې روان ده. کریمي صاحب، په دې برخه به وروسته هم خبرې وکړو. ولې د پاکستان دا ضرب الاجل دومره لنډ؟ دا په واقعیت کې د دې پوښتنې ځواب باید هغوی ووایي، ولې فکر کېږي چې هغوی خپلې ناکامۍ او خپلې بېکفایتۍ د افغان مظلومو مهاجرو له کړولو او له ازارولو څخه جبیره کوي. تاسو پوهېږئ چې پاکستان اوس په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغوی د اقتصادي بېثباتۍ سره مخ دي او په عین زمان کې امنیتي ارګانونه یې ناکامه دي د هیواد په امنیتي برخو کې او د دغه پړه چې بیا هم اسلامي امارت یا افغانستان ته منسوبېږي او یا هم په سیاسي بحران کې راګیر دي. دا عوامل دي چې دوی غواړي چې د نړۍ یا د خپلو هیواد د خپلو ملت توجه په بله خوا وي او داسې ناروا یا ظالمانه فشار د په خلکو یا د اسلامي امارت باندې وارد کړي. ولې د فشار سیاست او د دا ډول کړکېچونو سیاست نه په تیر کې نتیجه ورکړې ده او نه له دې وروسته د دواړو هیوادونو په ګټه ده. دا به ډېر منفي اثرات ولري په راتلونکي کې، په دراز مدت کې به د دواړو ملتونو ترمنځ ډېر منفي اثرات راځي. آیا فکر کوئ په دې اړه د دغسې اټکلونو په اړه پخوا له اسلامي امارت سره خبرې شوې وې؟ د مذاکراتو د تفاهم دروازه هیڅ کله بنده نه وه. تاسو په جریان کې یاست د بهرنیو چارو وزارت په کچه او همدارنګه د سفارتونو په کچه او هغه کمیټې یا هغه د تماس او د ارتباط مسؤلین چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي هغه تل سره په جریان کې دي. ولې دا داسې یو اقدام او داسې یو ګام و چې له ټولو نورمونو او د حسن همجوارۍ او اسلامي اخلاقو او بشري عاطفې سره په کې یو ګام واخیستل شو چې نه په خپل په پاکستان کې او نه د بین المللي ټولنه نه د افغانستان خلک بلکې هیڅ انساني او اسلامي او بین المللي قانون دغه نه توجیه کوي او نه د توجیه کېدلو وړ ده. بنا دا داسې یو ګام ده چې هغه ټول منفي اړخونه یې دوی ته منسوبېږي او تاریخ په قضاوت کوي چې په دې اړه باندې څومره ستره غلطي وکړه. اوس فی الحال تاسې په کومو روابطو په قرار لرئ چې دوی سره خبرې پرې وکړي؟ که څه هم دا نن 5 او 4 ورځ ده چې لا هم په بندرونو باندې کډوال راشړل کیږي او راپورونه داسې ښیي چې د ځینو کډوالو اموال ضبط شوي دي، بانکي اکاونټونه یې تړل شوي دي. فی الحال تاسې له پاکستان حکومت سره په دې اړه خبرې کړي؟ یو څه باید واضح کړو چې اول خو موږ په اوس فعلا په عاجلو حالاتو کې په زرګونو نه په لسګونو زره زموږ هیوادوال راوښتلو په حالت کې دي. اول ته انتقامات نیول کېږي د مختلفو اړوندو موظفو کمیټو له لارې، ولې د اموالو د ضبط او د هغوی د اثارو د ازیات او د هغوی د حقوقو که هغه
مدني حقوق دي کې فامیلي او خصوصي حقوق دي. همدانن د اسلامي امارت له لوري څخه د حقوقدانانو د قانون پوهانو یوه کمیټه 8 نفریزه کمیټه وټاکل شوه ترڅو دغه موارد ټول پیګیري او تعقیب کړي او د حل لارې ورته جستجو شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو مسلم حقوق دي، هیڅوک د غصب او د مصادرې اجازه نه لري او نه یې کولی شي. بناء اسلامي امارت پر ټولو هغو حل لارو باندې خپل وس او توان مطابق کار کوي، ولې د مذاکراتو د تفاهم په نتیجه کې فکر متاسفانه دغه ګام وانخیستل شو او په ډېره عاجلانه ډول او په ډېره ظالمانه او غیر منصفانه ډول باندې له ټولو نورمونو خلاف داسې یو ګام اخیستل شوی ده چې د ټولو اړخونو لپاره د کرکې وړ یو ګام. ستاسې په نظر ولې مذاکراتو نتیجه ورنه کړه؟ مخکې ما یادونه وکړه که چیرته هغه د پاکستاني اړخ بې کفایتۍ په مختلفو برخو کې هغه په افغانستان کې دوی جرړې لټوي، د تفاهم لارې ډېرې وي. په ځلونو اسلامي امارت مسؤلین او د پاکستاني مسؤلین تګ راتګ کړی دی او نورو چینلونو له لارې څخه هغوی تماسونه درلودل دي. سفارتونه په دواړو هېوادونو کې عملاً کار کوي، ولې فکر کوم چې هغوی دغو د تفاهم او د ډیالوګ برخې ته اعتماد ونه کړه او دغه مظلومه طبقه چې مهاجرین دي او د شوروي اشغال او د امریکایي اشغالونو په نتیجه کې خپل هېواد پرېښی و، له هغوی سره داسې یو ظالمانه برخورد ته مخه کړه. سلامت اوسئ. سمکنی صاحب، کریمي صاحب وویل چې روابط ول خبرې کېدي اما نتیجه نه درلوده. ستاسو فکر کوي ولې پاکستان د روابطو پر ځای د خبرو اترو پر ځای دغسې ظالمانه پرېکړه وکړه او لا هم افغان کډوال راشړي وو له خپل هېواده؟ ما مخکې وویل چې پاکستان هېواد که فرض نه وغواړي چې یو څوک په خپل هېواد کې پرې نږدي، نو دا خو په دوی پورې اړه لري چې دوی پرېکړه وکړي، ځکه دوی حکومتونو به دا شاید ځان دپاره لازم ګڼلی وي. ممکن دوی به په دې کې نه وي چې په راتلونکي کې به دا څومره تاثیرات بد ولري. دا خو طبعا چې د خلکو په روحیاتو باندې منفي اغېز کوي، بالخصوصا د ځوان نسل. دا به د دښمني به بیا په کالو کالو د دوی په ذهنونو کې وي. او ما ډېر وخت ویلي دي چې پاکستان سره چې موږ ډېره اوږده پوله لرو، د هغه نه وروسته بیا ایران دی. موږ د دوی په منځ کې به د دایم وخت دپاره د عقل نه کار واخیستلی شي. په تېر کې پاکستان چې دلته څو رژیمونه وو، پاکستان ګرچې ډېره ګټه یې وکړه، خو بیا هم د دوی هېواد هم د اسلحو نه ډک شو. هر وخت دپاره پکې پیښې کېږي. دا اوس چې کومه په دوی کې کومه ستونزه روانه ده د کور دننه، دغه هم د دغو جنګو له بابته ده چې نو افغان کډوال څه ګناه لري چې په داسې وضعیت کې افغانستان ته راشړي؟ آیا دوی خپل قصد د خپلو چارو له افغانانو اخلي؟ نو دا به بیا تاریخ وښیي، ځکه بعضې پروژې چې جوړیږي دا په دې باندې ډېر دقیق ارزیابي کیږي چې هغه کې په هر وخت کې کوم ډول ګټه ترنه واخیستلی شي. نو اوس داسې زر نه معلومیږي. صحیح. حکومت بیړني اقدامات وکړل، له خوراک نیولې تر صحي چوپړه پورې او ان هلته د مخابراتي خدمتونو په برخه کې هم دوی شبکې لاړې هلته پایې جوړې کړې او وړیا کارتونه یې وویشل. فکر کوئ په داسې بیړني وضعیت کې د افغان کډوالو پوښښ صحیح روان دی؟ نو اسلامي امارت چې په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی او بودیجه هم دومره قوي نه ده. بیا هم موږ ته یوه بله غمیزه راپېښه شوه، د هرات زلزله وه چې هلته هم زموږ دولت ډېر مصرفونه وکړل. خو بیا هم هغه مجلس کې موږ دعوت کړي وو د راستنېدونکو د مهاجرو راستنېدونکو چارو وزارت، چې په هغه کې کومه طرحه چې جوړه شوې وه هغه قابل د تایید ده، ډېره ښه طرحه وه. د امیرالمؤمنین شفاقت هم پکې وو، ته بودیجه هر څه ته منظور کړي وو او دا سپارښتنه کړې وه چې که نور څه په جریان کې اړتیا وه هغه به هم د احتیاطي بودیجې نه هغې ته پیسې ورکولی کېږي. نو ډېرو موږ افغانانو په خارج کې چې کوم اوسېږي هغوی هم ټټر ډبولی دی د مرستو. په دې وخت کې چون حجم ډېر زیات دی، په دې کې باید پاکستان حکومت د بیړې نه کار نه وای اخیستی، ځکه دا د دوی په نه مدیریت باندې، یعنې هغه د نړیوال کوم قوانین چې دي د هغو نه په نظر کې نیولو سره هغه څوک کوم چې نړیوالو په دوی غږونه وکړل دوی هېڅ اعتنا ورته ونه کړه، دا به د دوی په
بهرني او کورني سیاست باندې بیا په راتلونکي کې ډیر بد تاثیر وکړي. خو اوس حالات کې چې حکومت کوم اقدامات کوي دا ښه دي صحیح او د لا ښه کولو دپاره دی زیات تبلیغات وشي او هر سړی دی یو فامیل ته چې امکانات لري خپل کور کې د ځای ورکړي چې تر څو د پسرلي پورې وبسطي ځان سره او علاوه د دې نه د مهاجرینو د ځای په ځای کولو دپاره د حکومت په دا پروژه ډېر زیات کار وکړي چې یو وارې افغانان د خپلو کورونو چښتن شي او د غرایزو علاقونه چې بیا هلته ستونزه د معیشت جوړیږي ودیستولی شي هغو داشتو ته چې په افغانستان کې هر چیرته وي چې په هغو کې دوی ځای په ځای شي چې موږ داشتې آبادې کړو او ملک مو یوې ښېرازۍ په لور باندې ګام اخیستی. ډېره مننه. جامع صاحب په داسې بیړني وضعیت کې د پاکستان په وړاندې کوم اقدامات حکومت ته پکار دي او کوم اقدامات ولسونو ته پکار دي؟ مننه. اول خو زه هم د افغانستان له حکومت څخه دا حق ده چې مننه وسي چې هغه د لسګونو کمیټو چې کوم عالي کمیسیون جوړ کړی دی دوی کار کړی دی او تر هغه ځایه چې له تورخم اسپین بولدک څخه زموږ افغانان او دوستان هلته تللي احتیا هم چې کار جدي روان کړی دی. لنډ مهال کې دغه پالیسیو ستایو او په مهال کې هم هڅه کوو او باید هڅه وسو چې د کوشتېپې د کانال ټولې ځمکې همدغو کډوالو افغانانو ته چې وطن ته بیرته راځي وویشل سي او کونړ به وویشل سي. تر څنګ د پاکستان مورد باندې موږ باید اول په پاکستان پېژندنه نور وکړو بې احتیاطي پکې ونه کوو. دویم بحث دا ده چې موږ باید هر هغه کار چې هغه پاکستان عقل ته رسنولی سي او پاکستان له لنډمهالو استخباراتي پروژو څخه یو سیمه ییز معقول تعامل ته چې د سیمې پر ثبات ولاړي او هغه واقعي امن او ټیکاو سیمې ته وربخلی سي په دې باید قناعت ورکړو. موږ مسؤلیت دا ده چې لومړی باید د کونړ پر سیند باندې کار وکړو. د کونړ سیند هغه ملي پروژه ده چې پراخ ملي ملاتړ ملي حمایت لري او د اقتصادي اړخ هم د افغانستان یوه غټه فیصدي ځمکه خړوبولی سي. دغه کډوال چې له بهر راځي کله ایران دي کله پاکستان دي دا ځمکه باید په دوی آباده کړو او دا پروژه باید وسي. که هره پروژه کېږي د کونړ پروژه که پکې لومړیتوب ونه لري هغه ناکامه. دویم بحث دا ده چې موږ باید کورونه باندې ټول پاکستاني تولیداتو سره یو ډول په غیر اعلامي توګه باندې بایکاټ وکړو. حکومت باید په دې کې منسجم او رهبر کوونکی رول د ټولنې له هغه پاړکیو څخه چې هغوی د ټولنې په متن کې ځای لري تبلیغ کولی سي ذهنیت سازي کولی سي ولري. افغانان له ذهنیت سازي له اړخه په ملي سیاستونو کې او د ملي حماسو په بحث کې قطعا ناماده دي خو دا سیاستوال دي چې باید له دغه ظرفیت څخه د یو سترې سیاسي عقیبې په توګه باندې استفاده وکړي. کله کیلي نیولې تر عامه او تر ګڼو مسایلو چې موږ ته هیڅ ضرورت نه لرو. موږ د کندهار داسې انار لرو چې هره دانه د جنت میوه ده. د افغانستان په ګڼو سیمو کې داسې میوې چې دا باید موږ قطعا په یو نااعلان شوي تړون کې باید دا قطعا د پاکستان د تولیداتو وانخلو او له خپلو کورنیو میوو او تولیداتو استفاده وکړو. دریم ګام دا ده چې موږ باید مرکزی اسیا ته د پاکستان تلونکي ترانزیت باندې باید اصولي بحث وشي. که زما ته په واګه کې او کراچۍ بندر کې د ما انارو ته زما صادراتو ته ځای نه راکوي پر تا هم باید دا لاره تړلي. سیاستونه په لویه کچه با جرأته پریکړې غواړي لوی تصامیم غواړي. که ته ما غر کوې ته په سور ځمې ما ته مهاجر او کډوال مې راباسې ته ما تړې ته ما بندي کوې ته د ما د هیڅ ارزښت او په دغه سیمه کې د هر مشترک پر ضد باندې ولاړېږي. زه هم باید نور ځان راټول کړم. که موږ په ځان په امریکا نه آبادوو که موږ ځان د ناټو په شرایطو پورې نه تړو چې نم ده تړلی او حد اقل په یو شمېر برخو کې خودکفایي او ځان بسنې ته رسېدلی سو نو د پاکستان په وړاندې درېدای سو. پاکستان غلام ده. ولسونو ته څه پکار دي؟ ولسونو ته اول دا پکار ده چې دغه کډوان چې له وطنه تللي مرغان دي د افغانستان ستونزه د کډوالو په مسله شروع سوې ده او دا باید حل شي او دا چې دوی څومره کوي دا به ریبي ژرنده که د پلار ده هم په وار ده دومره ظلم به انشاءالله وکوي چې بیا یې باید دغه ولسونه دا د اول زه له ځانه تر ما پرته له شعاره موږ باید له پاکستان څخه ټولو کډوالو ته که دلته ځای ونه لري ورته ځای ورکړو په کور کې واقعا ورسره یوه ګوله ډوډۍ نیمایي کړو واقعا ورسره یعنې فرات کوم له پوپولیزمه په عین حال کې ورته ځای ورکړي که ځای نشي ورکولی هغه نه د وړو کومک دې ورسره وکړي د سون زمه را روان دی د کورونو د ګرمولو کومک دې ورسره وکړي له حکومت څخه غوښتنه کوو چې یوازې په کابل کې په زرګونو په ټول افغانستان کې نږدې 18,000 مکتب او 19,000 مدرسې دي په ژمي کې درسونه هم نشته او دغه درس دومره ضرور نه ده چې زما کډوال بې کوره او زه پلتۍ مې ورته وهلی چې زه ځان ملا کوم یا ځان ماسټر کوم نه
په دغه درې میاشتې څلور میاشتې ژمي کې چې څلور میاشتې راځي ځکه دغه راتلونکي میاشتې یخ میاشته له اوس نه موږ باید په یو ښوونځي کې زه په بابا مینه 12مه ناحیه کابل کې اوسېږم یو ښوونځی زما د کور ترڅنګ د باچا خان عبدالغفار خان په نامه ده په دغه ښوونځي کې 100 اتاق دي هر اتاق کې 10 فامیله اوسېږي که نه یو فامیل خو اوسېدای شي که موږ د افغانستان په 18,000 ښوونځیو کې 50 اتاقونه ولرو نو د ټول مهاجرین ځای مدرسو کې دولتي ځایونه دي ورته خالي کړي اول دا خلک که ځای ونه لري سرپناه دې ورته جوړه کړي ملت حکومت ټول امکاناتو باید استفاده وکړو زموږ په وړاندې تاریخ ولاړ دی هغه افغان مهاجر چې له ایران له پاکستان او ایران په جبر او تورتم او بربریت او وحشت راستل کېږي دا باید موږ ځای وکړو دا زموږ ننګ ده دا زموږ ناموس ده او په عین حال کې حکومت او ملت لکه څنګه چې لاس ورکړی ده راځي دغه لاس د دغه مهاجرونو له امتحان څخه وروسته په سیاست کې هم ورکړو موږ باید نن ماته یو پاکستاني فعال ته توهین او پیغور راکړ چې تاسو خو په 200 مسالو ویشلي یاست ما ورته قطعا نه یو ویشلي موږ متحد یو او کډوالو دا ثابته کړه راځي موږ دا مسایل په سیاست کې په اقتصاد کې د ټولنې په نورو غټو پریکړو کې شریک کړو ترڅو نه یوازې پردی په دوکانداري کې په دغه هېواد کې چې جنت خدای راکړی تر ځمکې لاندې هم طلا ده د ځمکې په سر هم پاک احساسات لرو دغه د افغانستان ښېرازۍ عزت او د احمدشاهي اقتدار او میرویسي سپارښتنو پر اساس اداره کوو زه په دې باور یم چې هغه ظرفیت چې په مات کې ده هغه توانمندي چې په ملت کې ده موږ د اسیا د زړه ته هم د ځواک جوړولی شي کریمي صاحب د جامع صاحب وړاندیزونه مو واورېدل فکر کوئ چې دا ممکن دي نو هغه واقعي جریانات چې اوس له دغې بحران یا له دغه ستونزې وروسته څخه اسلامي امارت ګامونه اخیستي دي له همدغه څخه مقایسه کېدلی شي چې نظام څومره متحد همدغه عالي کمیسیون چې ایجاد شوی یا جوړ شوی تقریبا د نظام ټوله بدنه پکې راغلې ده او ټول هغه امکانات چې په هیواد کې د اسلامي امارت په کنټرول کې دي د همدغه کمیسیون په بدنه کې ټول لیدلی شو نو بناء اسلامي امارات هم د لنډ مهال لپاره هم د دراز مدت لپاره د خپل امکاناتو په محدوده کې خپل هغه نهایي هڅې کوي کوشش کوي دا زموږ هیواد ده زموږ هیوادوال دي ټولو حقوقو ته ټولو د هیواد وړو ګټو ته ټولو ارزښتونو ته متحد یو تر څو موږ خپل هیواد په خپله پر پښو ونه درو د استحکام خواته ګامونه وانخلو یو پارچه او متحد ونه اوسېږو خپلې ګټې خوندي نه کړو تر هغو موږ له ستونزو څخه نجات نسو موندلی بنا تر ټولو مهمه ده چې پر خپل ځانونو باندې پر خپلو نفسونو باندې د اعتماد فضا باید قوي کو او په عین زمان کې راتلونکي نسل ته داسې یو انرژي داسې یو فکر او داسې یو ایډیا ورکو چې هغوی هم په راتلونکي کې د خپل هیواد لپاره مثبت فکر ولري د استقلال او د خپلواکۍ او د خود ارادیت لپاره یو ښه ذهنیت واخلي او په عین زمان کې له نړیوالو سره له هیوادونو سره د اسلامي امارت سیاست او پالیسي ډیره واضحه ده له هیچا سره د تنش او د کړکېچ غوښتونکي نه یو بلکې د یو متوازن سیاست پر مبنا باندې چې افغانستان بیا د لویو هیوادونو د لویو قدرتونو د سیالیو ډګر ونیسي ونه اوسېږي او په عین زمان کې متقابل احترام پر بنسټ روابط قایم سي همداسې یو فضا ضرورت او اړتیا ده موږ په اقتصادي برخه کې هم د انکشاف په برخه کې هم د سیاست او د ډیپلوماسۍ په برخه کې او هم په داخلي برخه کې د خپل امکاناتو څخه د استفادې په برخه کې همجانبه هڅې کوو شپه او ورځې تلاشونه کوو تر څو بالاخره داسې یو حالت ته ورسېږو چې د خود کفایي خواته ښه ګامونه اخیستي صحیح تاسې کډوالو ته د چوپړ وخت نا وخت راپورونه ورکوئ اما تر اوسه پورې چې 4-5 ورځې تېرې سوې له پاکستانی مقابل لوري سره د خبرو د مخامخ مذاکرې یا د یوې نتیجې هیڅ داسې څرک نه لیدل کیږي که څه هم تېره ورځ د دفاع وزیر بیانیه درلوده دغه راز رئیس الوزرا بیانیه درلوده فکر کوئ تر اوسه مخامخ مذاکرات نسته او یا که څه شته علني کیږي نه نه صاحب ما مخکې یادونه وکړه چې د مذاکراتو دروازه خلاصه ده تېره ورځ هم د اسلامي امارت سفیر په اسلام آباد کې د هغې هېواد له داخله وزیر سره ملاقات درلود او همدارنګه په نورو کچو باندې د دوی سره یعنې دا جریانات داسې نه دي چې سره تماس قطع ده او دغه وضعیت داسې کاملا په تمام عیار ډول تقابلي حالت لري یعنې دا هغه وضعیت ده چې ټولې په سر په سترګو ویني ولې داسې د تعقل او د سنجش خواته ګام نه اخیستل کېږي او یوازې دغه د اصولو له
د نورمونو خلاف ګام ادامه لري. دغه هغه منفي برخه ده چې متاسفانه دغه عمل تاسې څه بولئ؟ که وایئ چې تقابل هم نه دی نو بیا یې څه بولئ؟ یعنی په دې معنا سره چې هغه مستقیمه رویارویي نه ده چې سړی داسې تعبیر کړي، ولې زموږ خپل هیوادوال دي، موږ خپل هیوادوالو ته هم هرکلی وایو چې راسي، ولې په داسې شرایطو کې چې هغه د غیر قانوني ډول په زور او په ظلم او په اذیت باندې اخراج کیږي، دغه هغه منفي برخه ده. ولې موږ د خپل هیوادوالو ته د اصولو مطابق د نورمونو مطابق هرکلی وایو، په وخت په موقع باندې داسې سوړ زمی روان ده او شرایط ورځ تر بلې باندې د سختېدو خواته دي د هوا له کبله، نو داسې یو مقطعي زماني کې داسې یو ګام اخیستل واقعا هم ظالمانه ده او هم ناسنجش او له تعقل څخه لرې ده. صحیح. آیا حکومت نړیوالو ادارو سره د دغه جبري راایستنې په اړه خبرې کړي، ورسره په تماس کې ده، هغوی څه وایي؟ نړیوال اړخونه په دې برخه کې آګاه او خبر دي. تاسو په جریان کې یاست خپله د پاکستان حکومت څخه ځینو اړخونو غوښتنې کړې دي او په دغه موضوع باندې خپل اظهار نظر کړی ده. یعنې دا داسې پوشیده او پټه او مرموزه مسله نه ده، په واضح ډول باندې لسګونه زره خلک هره ورځ کورونه ورانیږي او په زور باندې اخراج کیږي، داسې یو فاجعه بار حالت ده. یعنې په دې برخه کې داسې څوک نشي پاتې کېدلی، داسې ځان بې مسؤلیته نشي احساسولی چې ګنې زه په دې جریان آګاه نه وم، خبر نه وم، ولې هغه څه چې واقعیتونه دي هغه روان دي او اسلامي امارات د مدیریت او د په ښه ډول باندې د کنټرول هڅې کوي. ډېره مننه. سمکنی صاحب، تاسو څه فکر کوئ پاکستان ولې اصولو ته اعتنا نه کوي؟ نو اول خو د پاکستان حکومت هغه کنوینسیون د مهاجرینو په باره کې چې د دوی هغه نه د امضا کړی، نو د هغې پر اساس نړیوال هم کم اغېز پې لري. بلې طرفه پاکستان دایما هر هغه څه کوي چې د دوی هیواد پکې ګټوي، نو که پکې ګټه نه وه دوی بیا چاته غوږ هم نه نیسي. دا د تاریخ په اوږدو کې هم داسې یو حالات سره مخامخ دی دا هیواد. نو پاکستان هیواد خو که موږ هر څومره بحث به وکړو هغه به کم وي، خو خبره دا دی چې دوی خو دا کار کوي، که نن نه وای سبا ته یې کول او که سبا ته یې نه بله ورځ ته افغانان به راتلل. اوس په کل کې دغه موضوع ډېره مهمه ده چې څنګه موږ د خپل خلک د ځان سره دوباره کوشیر کړو، په دانې باید موږ ډېر بحث وکړو. نو پاکستان خو غواړي چې په مقابل حکومت باندې فشار وړي. صحیح. دا چې حکومت یې غوږ هم نه نیسي، نو د افغانستان حکومت ته څه پکار دي؟ هغه به د غوښتنه څه وي؟ خو د افغانستان حکومت خو دوی کوم چې سفیر دی شرزفیر دی مالته، همغه د کورنیو چارو د وزیر سره بحث کړی په دې باره کې، هغوی کې بیا یو تعداد تخفیف ورکړی دی چې فرض که ماشومان د 14 کالونه ټیټ او ښځې به بایومیتریک نه کوي، همداسې د کورونو په باندې د چاپو په هغه کې به حتی د وزیر حکم کړی دی چې تاسو دا کار نه کوئ. دا چې څومره مراد کیږي هغه بیا بله خبره ده. اوس افغان حکومت ته څه پکار دي؟ اوس افغان حکومت ته دا پکار دي چې فقط خپل خلک جذب کړي، د هغو دپاره هغه لارې چارې چې دوی څنګه په راتلونکي کې ټولنه کې جذب شي او تسهیلات څنګه ورته برابر شي په دې وخت کې. آیا د جذب په وړاندې کومه ستونزه وینئ؟ وینو یې، ځکه یې وینو چې اوس ګوره اول د تللي خلک په څو کټګوریو باید تقسیم کړي. یو دا چې یو تعداد پخوا لوړ دي د جهاد په وخت کې، یو تعداد وروسته چې کله جنګونه ښه شول د امریکایان لاړل، بیا د امریکایانو په وتو سره زیات تعداد خلک څوک په سیاسي ملحوظاتو د ملک نه ووتل، څوک د غریبۍ د نفقې د پیدا کولو دپاره افغانستان نه ووتل، څوک د خپلو اولادونو د زده کړو دپاره دا هیواد پرېښودو. نو اوس حکومت ته پکار دي چې حکومت ګرچې په کمیسیون کې دا خبره موږ ورسره یاده کړې ده چې بدوي استخبارات مطلقاً دا اطمینان ورکړي چې هیڅوک به په سیاسي ملحوظاتو باندې که د پخوانیو اردو غړی وي که کوم بل سیاستوال وي دا به نه نیولی کېږي. علاوه د دې نه د جناکیانو د زده کړو مسله ده چې یو تعداد لاړ و، هغو ته اوس پکار دا ده چې حکومت
داسې یو حکومت چې ټولې پرګنې راواخلي د ځان سره یې وصل کړي. ډېره مننه، په خیر اوسې. جاوید صاحب، ستا به له حکومت نه څه غوښتنه وي؟ فکر کوئ د افغانانو راستنېدو او په ټولنه کې د مدغمېدو لپاره کومې ستونزې که داسې پوښتنه مطرح کړو تاسې وینئ؟ اول ستونزه چې څنګهني صاحب یادونه وکړه او زموږ پرې دلته هر خوله خلاصه وي او د افغانستان حکومت ته په کورډونو باندې پراخ مشروعیت ورکولی سي او د افغانستان دښمنان د افغانستان په مورد باندې د غلطو ذهن سازیو څخه راګرځولی سي او نر او ښځې د ملت متحد کولی سي. هغه د افغان نجونو د زده کړو واسطه افغانستان حکومت باید د همدغو مهاجرو په پار باندې هم لیکلی چې له هېواد د زده کړو په خاطر باندې کلي دي دوی ته باید ښوونځی د دوی د لور د دوی د پوهنتون او ښوونځي ورته خلاص کړي. دا جدي مسله ده او دا یو چلنج د افغانستان نظام ته او بدخنه چې فاصلو سبب هم سوال. دویم ګام کوم کمیسیون چې کار کوي رښتیا هم د دې کمیسیون کردارونه او د حکومت ژمنتیا د کډوالو د راستنېدو برخې د ستایلو وړ د موږ پرې هېڅ ملاحظه نه لرو. قوت یې غواړو او بیا هم په ملت غږ کوو چې متحد سي دا هېواد زه وایم چې که په دې هېواد باندې ما ته مرګ هم وي هغه راته کافي ده، که په دې هېواد باندې زه زنداني کېږم زندان سم، خو په بل هېواد کې تر کسر ما ته د خپل هېواد زندان مهم ده. حد اقل په عزت سره خو ومرم. راځئ په دې هېواد کې پاتې شو، راځئ متحد شو، راځئ یو بل ته لاس ورکړو، راځئ ملت سازي وکړو، راځئ افغانستان راټول کړو. ډېره مننه. کریمي صاحب، د سمکني صاحب او جامع صاحب دواړو وروستۍ او جدي ننګونه دوی وایي چې د افغانانو په خپله ټولنه کې د مدغم لپاره یوازینۍ جدي ستونزه د نجونو زده کړې دي. څه وایه؟ څه ځواب ورته لري؟ یو څه باید واضح وکړو، د میلمنو نظرونه په خپل ځای کې د قدر وړ دي. هغوی د هېواد په درد باندې دردمن دي. ولې په اوس عاجلو حالاتو کې دا مهمه ده موږ د دغه بحران پر مدیریت باندې خبره وکړو. هغه راتلونکي پلانونه مخکې ما یادونه کړل چې سټیپ بای سټیپ، یعنې قدم په قدم باندې اسلامي امارت د خپلو هېواد د ګټو په تناظر کې او د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره قدم په قدم باندې د خپلو امکاناتو سره مطابق لارې انشاءالله ورته لټوي. ولې اوس په فعلي مقطعي زماني کې د دغه بحران د ښه مدیریت لپاره دا پکار ده چې ټول هېواد یو موټی سي، متحد سي او په یوه انګیزه او په یوه غږ او په یوه روحیه باندې د دغو مهاجرو ورونو سي راځي هغوی ته هرکلی ووایو. ډېره مننه. ځای پر ځای کېدلو امکانات ورته برابر کړو، هم کرایې لوړې نه سي، هم د اولیا توکو قیمتونه اضافه نه سي او په عین زمان کې ټول یوه ګوله ډوډۍ خورو دا ورسره نیمای کړو او تر څو له دې بحران څخه په ښه ډول راووځو. سلامت. کله چې موږ متحد ملت سو او ټول په هېواد کې سره یو ځای سو انشاءالله العزیز افغانان لکه څنګه چې د خپلواکۍ او د استقلالیت توانایي او ظرفیت لري د خپلو ستونزو د حل کولو لپاره هم انشاءالله العزیز د حل کولو ظرفیت لري. ډېره مننه له تاسو درنو میلمنو، ډېره مننه چې په بحث کې مو ګډون راسره وکړه. درنو لیدونکو، دا وه د پژواک د لیدلوري د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت.